د علي وزیر ژوند په خطر کې خو ولې څنګه او څه ویل شوي د پاکستان حکومت کوم منافقت کوي. سلام ستړي مشئ. د لر او بر پښتون قوم لوی مبارز د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبري غړي علي وزیر ته د پاکستان ادارو دسیسه جوړه کړې او د نوموړي ژوند په خطر کې دی. معلومات دا دي چې د علي وزیر د کورنۍ غړي د غورځنګ یو شمېر ملاتړي او همداراز د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشران وایي له یو شمېر سرچینو خبر ترلاسه کړی چې د علي وزیر ژوند په خطر کې دی. د نوموړي مشر ورور ملک رحمت الله په یو ویډیویي پیغام کې د پاکستان پر لومړي وزیر عمران خان او د فوز پر مشر غږ کړی چې د علي وزیر د سلامتیا ضمانت دی ورکړي. د علي وزیر وراره عالمګیر وزیر هم بي بي سي ته ویلي ترې علي وزیر خپل میرمنې سره د ټلیفوني خبرو پر مهال هغې ته ویلي چې زندان کې نوموړي ته د شکر ناروغي اړین درمل نه ورکول کیږي او ویره لري چې د کومې ناروغۍ په پلمه به ووژل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ډاکټر سید علم مسید هم نن په یو لنډ ویډیویي پیغام کې ویلي له سرچینو خبر شوی چې د کورونا یا کومې بلې ناروغۍ په پلمه د علي وزیر د وژل کېدو دسیسه جوړه شوې. همداراز د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اسکزي هم په دې تړاو یوه اعلامیه خپره کړې او خبرداری ورکړی چې که پر علي وزیر څه وشول نو پایلې به د پاکستان ریاست له تصوره هم بهر وي. د یادولو وړ ده چې علي وزیر د وینې لوړ فشار او د شکر ناروغۍ لري. یاد دې وي چې علي وزیر څو ورځې وړاندې پېښور کې تر نیول کېدو وروسته دا مهال په کراچۍ کې زنداني دی. د علي وزیر د نیول کېدو په غبرګون کې په پاکستان، افغانستان او ګڼو نورو ځایونو کې پراخ لاریونونه شوي. دغه راز ځینو پاکستاني سیاستوالو ویلي که په علي وزیر څه وشول ممکن پاکستان په خپله ځان د تباهۍ کندې ته ګذار کړي او د پاکستان د ویش موضوع راپورته شي. خلک وایي علي وزیر پر پښتنو غیرت کړی، اوس د پښتانه په علي وزیر غیرت وکړي. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.